او قدرمنو لیدونکو د رسول صلی الله علیه وسلم ژوندلیک موږ د صلی الله علیه وسلم د مور او پلار د واده څخه راپیلوو او د صلی الله علیه وسلم تر هجرته پورې دا ژوندلیک په دې فلم کې درته چمتو کوو. حضرت سرور کائنات د مخلوقاتو سرتاج دی. ټوله نړۍ او دا هر څه د هغه له رویه پیدا سوي دي. لمر ګرمي، سپوږمۍ ښایست، اوبو صفاوالی یوازې او یوازې د رسول صلی الله علیه وسلم له برکته پیدا کړه. لکه څنګه چې په قرآن شریف کې هم فرمایل سوي دي چې پر انسانانو د رحمت لپاره محمد صلی الله علیه وسلم دنیا ته راولېږل سو. هغه د کائناتو سبب دی. الله جل جلاله تر هر څه د مخه، تر مځکې، تر اسمان او تر ملایکو، یعنی تر هر څه د مخه خپل د نور څخه د هغه صلی الله علیه وسلم نور یې پیدا کړ. پر هغه نور یې نوم کښېښود چې تر ټولو ښکلی او ښه نوم دی، محمد. او په کائناتو کې هر څه یې د هغه د نور له برکته پیدا کړل. کله چې الله جل جلاله روحونه راټول کړي او پوښتنه ځینې وکړي چې آیا زه ستاسې رب نه یم، لومړی جواب هم هغه صلی الله علیه وسلم ورکړي. د کونینو د لمر مصطفی صلی الله علیه وسلم شجره د ابراهیم علیه السلام د پاکې او مقدسې شجرې څخه شروع کیږي. پلار یې د هاشمي کورنۍ د عبدالمطلب تر ټولو کوچنی زوی عبدالله و. مور یې د ادب مثال بیبي امینه د زبره د کورنۍ څخه د وهیب لور وه. د دواړو شجره پر یو ځای کې سره یو ځای کیږي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د دغو دواړو ښو انسانانو د واده په نتیجه کې پیدا سو. مبارک علیه السلام د 501 میلادي کال د اپریل د میاشتې پر 20 او د ربیع الاول پر 12 د دوشنبې په ورځ سهار خواته نږدې ودې نړۍ ته تشریف راوړ. تر دې د مخه چې هغه دا نړۍ مشرفه کړي، دنیا په تاریکه کې وه. انسانیت له منځه تللی و. وحشت، بربریت، کفر او ظلم حاکم وه او خپل اوج ته رسېدلې وه. ډېره بده زمانه وه او دومره بد وخت و چې کوچنۍ انجونې به یې ژوندۍ په خاورو کې ښخولې. د هغه نور او هغه الهي امرونه چې یې راوړي و انسانیت یې وژغوري. د سورة الانبیاء په 107 آیت کې الله جل جلاله داسې فرمایي: موږ ته یعنی خپل حبیب و عالمیانو ته د بل شي نه، بلکې عالمیانو ته د رحمت لپاره ورلېږلی یې. و دنیا ته د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تشریف راوړل. د عالمیانو د سردار زیږېدنه د هغه مور بیبي امینه په دې ډول بیانوي: کله چې امیدوار وم هیڅ نه یم په تکلیف سوی. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم پیدا کېدی، یو بیرونکی اواز مې واورېدی او وبېرېدم. یو غټ سپین مرغه راغلی او زما ملا یې راوموږل چې په دې سره مې بیره هم له منځه ولاړه. ما ته یې د عسل په څېر خواږه او د شیدو په څېر سپین شربت راکړه او محمد صلی الله علیه وسلم نړۍ ته راغی. هرې لوري ته نور خپور و. روښانه څېرې لرونکي او د اوږد قد څښتنانې ښځې راغلې تر څو زما خدمت وکړي. په ځینو روایتونو کې راغلي چې د دغو درو ښځو څخه یوه یې حضرت مریم، بله حضرت آسیه او بل هم د جنت له حورو څخه یوه حوره وه. په هغه ګړي کې مې یو بل غږ هم واورېدی. غږ داسې و هغه د خلکو له سترګو وساته، یعنی د لره په الله سره د هر حسد کوونکي څخه ساتنه وغواړه. زما له سترګو په هغه ګړي پرده لرې سوه او زه لږ څه په وام کې وم. ما ټوله نړۍ لویدیځ او ختیځ ولیدل او بیرغونه مې ولیدل چې په ختیځ، لویدیځ او مکه مکرمه کې ایښول سوي دي. وروسته یوه سپینه ورځ راتاو سوه او محمد صلی الله علیه وسلم یې یو ګوړی زما له سترګو نیهام کړ او بیا مې داسې غږ واورېدی. هغه په ختیځ او لویدیځ کې وګرځوئ او پر ټوله نړۍ یې وګرځوئ تر څو ټوله مخلوقات د هغه نور وپېژني. یو ګړی وروسته ورځ بیرته ولاړه. نور محمد صلی الله علیه وسلم سنت خواپاکی پرېولل سوی و او پر شا باندې د پیغمبرۍ مهر و. چې پیدا سو دستي یې سجده وکړه. تر زده کړې د مخه یې مور ته نوم وښودل سوی و.
رحمت العالمین حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یتیم نړۍ ته راغی، ځکه د هغوی پلار عبدالله د تجارت لپاره شام ته ولاړ او کله چې بیرته راتلی په مدینه منوره کې ناجوړه سو او وفات سو. دا وفات د محمد صلی الله علیه وسلم تر ولادت 2 میاشتې د مخه و. د فخر کائنات د ولادت په شپه ډېرې عجبه پیښې سوي دي. په هغه مبارکه شپه د ایراني پاچاهانو د قصر 14 ستونونه ونړېدل. د مجوسیانو د اور آتشکدې چې د زرګونو کلونو راهیسې بلې وې او د هغوی عبادت یې کوه مړې سوې، او هغه ویاله چې تل به اوبه پکښې بهېدې ویاله وچاودېدل او اوبه یې وچې سوې، او په کعبه کې هم بوتان مات سوه. د رسول صلی الله علیه وسلم په زیږېدنه سره د کفر او شرک لړۍ پای ته ورسېده او دا نړۍ په علم او اسلام سره مشرفه سوه. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د شیدو مور بیبي امینې شیدې نه درلودلې تر څو محمد صلی الله علیه وسلم ته یې ورکړې. د مکې مکرمې خلکو به خپل کوچنیان و صحراو ته استول او سارایي ښځو ته به یې ورکول تر څو ویې روزي او شیدې ورکړي، ځکه په مکه مکرمه کې هوا ډیره ګرمه وه او دا هوا کوچنیانو نه سوی زغملی او په صحراو کې هوا یخه وه. د مکې مکرمې څخه لږ څه لرې د بني سعد قبیله اوسېدل. د دې قبیلې خلک ډیر مسکینان وه او د بل چا کوچنیان به یې د شیدو ورکولو لپاره اخیستل. حلیمه هم ډېر مسکینه وه او د همدې قبیلې وه. دوی به مکې ته راتلل تر څو د خانانو کوچنیان د شیدو ورکولو لپاره د ځان سره بوځي، ځکه خانانو د دې کار په وړاندې شیدو ورکوونکې ښځې ته تحفې او ډالۍ ورکولې. پر هغه حیوان چې بیبي حلیمه مکې مکرمې ته تلله هغه ډېر ناتوانه او ضعیف و. کله چې مکې مکرمې ته ورسېدل د خانانو کوچنیان نورو ښځو د ځان سره اخیستې وه. بیبي حلیمې ته یتیم کوچنی ورپاته و، که څه هم یتیم و خو د ډېرې ښې او نسب لرونکې کورنۍ څخه و. بیبي حلیمې چې کله هغه یتیم ولیدی هغه یې ډېر خوښ سو، محبت یې پر راغلی او په غېږ کې ونیوی. وروسته نو بیبي حلیمې او بیبي امینې خدای پاماني سره وکړه او بیبي حلیمې د یتیم کوچني محمد صلی الله علیه وسلم سره بیرته خپل کلي ته روان سول. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د پیغمبرۍ معجزې له دې ځایه شروع سوې. هغه ضعیفه حیوان چې حلیمه مکې مکرمې ته پر راغلی وه د دې خوا چې تلل ډېر قوي و او تر نورو ټولو د مخه روان و. د حلیمې به کور ته هم برکت راغلی و. د اورښانو او میږ شیدې ډېرې سوې. د رسول مبارک د شیدو مور به هر کال محمد صلی الله علیه وسلم مکې مکرمې ته خپلې اصلي مور ته بیوی او تر څه مودې پاته کېدو وروسته به یې بیرته خپل کلي ته راوستی. سرور کائنات 4 کاله د بیبي حلیمې سره پاته سو. دا چې بیبي حلیمه پر دې بیردل چې محمد صلی الله علیه وسلم ته به کوم زیان ورسیږي نور یې ونه غوښتل چې د ځان سره یې وساتي او د ځان سره یې مکې مکرمې ته یووړ او خپل اصلي مور ته یې وسپاری. بیبي امینې خپل یتیم زوی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ډېر ښه ساتي او ډېر پام یې پر کوه. په دې ډول 2 کاله نور هم تیر سول. حضرت سرور کائنات د 6 کلو و چې بیبي امینه د خپل خاوند سره د وفا په موخه غوښتل د هغه قبر ته د زیارت لپاره ورسي. د بیبي امینې سره په دې سفر کې ام یمن، عبدالمطلب او 6 کلن حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ملګري وه. دوی یثرب ته ولاړه. هلته څه موده پاته سوه. کله چې بیرته د یثرب څخه مکې مکرمې ته راتلل د ابوا په نامه یو کلي کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مور ناروغه سوه چې وروسته په هغه کلي کې وفات سوه او په هغه کلي کې ښخه کړل سوه. اوس نو محمد صلی الله علیه وسلم واقعي یتیم سو، ځکه هم یې پلار نه درلودی او هم یې مور له لاسه ورکړه. خو د هیڅ څخه هر څه پیدا کوونکی الله جل جلاله د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مالک او روزونکی و. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کوچنیوالی او ځواني. د ده واقعي دوستانو محمد صلی الله علیه وسلم د ځان سره بیرته مکې مکرمې ته بوتی او د هغه نیکه عبدالمطلب ته یې ور وسپاره. عبدالمطلب د مکې مکرمې د مخورو خلکو څخه و. خپل مسی یې د ځان سره کوي او 2 کاله یې وروزي. یوه ورځ عبدالمطلب ناروغه سو. خپل اولادونه یې ځان ته راوبلل او دا وصیت یې ورته وکړ چې پر مسیح یې پام وکړي او امانت خپل د باور وړ او اعتمادي زوی ابو طالب ته ورکړ او عبدالمطلب وفات سو.
ابو طالب سربیره پر دې چې نور اولادونه هم درلودل خو خپل د وراره سره یې ډیره مینه کول او د نورو سره یې توپیر نه کوي. په دې ډول 4 نور کلونه هم تیر سوه. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د 12 کلونو سوی وو. ابو طالب یو تجار انسان وو. هغه لري وطنونو ته د تجارت لپاره قافلې بیولې. یو ورځ خپل وراره هم د ځان سره مل کړ او د بصرې ښار ته ولاړل. د ښار د لوی کلیسا راهب بهرا چې کله د کائناتو سردار ولیدی او په انجیل کې هم د رسول الله علیه وسلم په اړه زیری ورکول سوی وو نو یې وپیژندی او کله چې پر ملا د پیغمبري مهر ولیدی نور هم مطمئن سو. نو یې ابو طالب ته وویل چې تاسو دا کوچنی شام ته مه بیایاست. دا کوچنی هغه پیغمبر دی چې د هغه په اړه تر مخه زیری ورکول سوی. هغه یهودانو ته مه ورښایاست ځکه دته زیان ورسوي. یهودان دا نسی زغملی چې وروستی پیغمبر د په عربو کې پیدا سي. د هغه پیغمبر د وژلو هڅه به وکړي. په دې ډول ابو طالب متوجه کړ. د محمد صلی الله علیه وسلم ګرانه که دا خبرې په نظر کې ونیولې او شام ته نه ولاړې او خپل ټوله مالونه یې په بصره کې خرڅ کړل. بیرته مکې مکرمې ته راوګرځېد. د خدای شپې او ورځې تېرېدلې او د کائناتو سردار لویېدی. هغه صلی الله علیه وسلم د خپل اکا سره تل پر اوږه ولاړ و. چوپانې یې کول، مرسته یې ورسره کول او په دې ډول تجارت هم زده کړ. د خپل اکا د قافلې سره تر یمنه پورې تللی و. اوس نو هغه یو باوري او تکړه تجار و. الله جل جلاله هغه پر سمه لار روان کړی و. هغه د انسانانو سره مینه لرل او مظلومان یې ژغورل ځکه په هغه وخت کې ظلم او تیری خپل اوج ته رسېدلی و او تل یې هڅه کول چې د مظلومانو حق د ظالمانو څخه ور واخلي او مظلومان د ظالمانو څخه وژغوري. د رسول مبارک واده او اولادونه. دا چې محمد صلی الله علیه وسلم ډیر ښه، نیک او غوره اخلاق درلودل، ډیره ښه رویه یې کول او ډیر امانتکار و، نو خلکو محمد الامین نوم پرې ایښی و. هغوی به تل په شریکه تجارت کاوه او په دې وخت کې د دواړو جهانو لمر د 25 کلونو عمر ته رسېدلی و. د ادب مثال حضرت خدیجه الکبرا د مکې مکرمې د تجارو او پرمختللې کورنۍ څخه وه او 40 کلنه وه. دا چې هغه ډیره پتمنه ښځه وه، هر چا غوښتل چې د هغې سره واده وکړي، خو هغې واده ونه کړ. خپل وخت یې د تورات او انجیل په څېړنه کې تېراوه. په دغه ورځو کې حضرت خدیجې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څخه وغوښتل ترڅو تجارت ورسره وکړي او د قافلې سره یې ولاړ سي. بیا له هغه هم حضرت خدیجه په دې خبره وه چې محمد صلی الله علیه وسلم ډیر امانت ساتونکی دی او تر ټولو ښه انسان دی. خپل قافله یې ور وسپارل او ویې لیږئ. د خاتم الانبیا په برکت د قافلې ټوله مالونه په لوړه بیه خرڅ سوه. د قافلې سره ټول تللي خلک و رسول صلی الله علیه وسلم د هغه نیکې رویې او اخلاقو ته ډیر حیران پاته وه. کله چې حضرت خدیجه له دې څخه خبره سوه، ډیره خوښه سوه او محمد صلی الله علیه وسلم ته د واده وړاندیز وکړ. رسول صلی الله علیه وسلم د هغې د شتمنۍ او خپل د غریبۍ ورته وویل، خو خدیجه رضی الله تعالی عنها خپل شتمني او د رسول صلی الله علیه وسلم مسکینی په نظر کې ونه نیول او واده یې ورسره وکړ او په دې ډول دواړو تر ټولو ښه کورنۍ جوړه کړه چې د دې مبارک واده څخه 4 لوڼې او 2 زامن یعنی 6 اولادونه پیدا سول. خپل پر اولادو یې د قاسم، زینب، رقیه، ام کلثوم، فاطمه او عبدالله نومونه کښېښودل. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د عربانو د دود او دستور سره سم د لومړي اولاد پلار یا ابوالقاسم هم بلل کېدی. د سرور کائنات محمد صلی الله علیه وسلم نارینه اولادونه په کوچني عمر کې وفات شوي دي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مصری خانمي ماریه رضی الله تعالی عنها څخه هم یو زوی پیدا سو چې ابراهیم نومیده او په 2 کلنۍ کې وفات سو، خو لوڼې یې لویانې سوې او ودونه یې وکړل. بیا له حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها نورې ټولې رسول صلی الله علیه وسلم په ژوند کې وفات شوي دي. د سترګو تور بیبي فاطمه د خپل ګران او مبارک پلار تر رحلت 6 میاشتې وروسته له دې نړۍ سترګې پټې کړې دي. د رسول صلی الله علیه وسلم نسب د هغه لور بیبي فاطمه څخه دوام وموند. هغې د حضرت علی رضی الله تعالی عنه سره واده وکړ. د رسول صلی الله علیه وسلم د ودونو یوازینی لامل قومونه راټولول او په هغو کې اسلام خپرول
د ښځو اړوند اسلامي امرونه او لارښوونې د ښځو له لارې و نورو ښځو ته رسول او و بېوزلو ښځو ته د پناه ورکولو په موخه و. او دا لویه او مقدس وظیفه حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها په ثبوت رسولې، ځکه هغې د رسول صلی الله علیه وسلم څخه ډیر زیات حدیثونه روایت کړي دي. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم قضاوت او عدالت. ابراهیم علیه السلام د الله جل جلاله په امر د عبادت لپاره جوړه کړه. د وخت په تیریدو سره بت پرستو عربانو د کعبې خونه د لرګو او ډبرو څخه جوړ سوو بوتانو څخه ډکه کړه. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د 15 کلو دا پریکړه وکړه چې کعبه به رغوي، ځکه کعبه د وخت په تیریدو سره خرابه سوې وه او بیرته یې په هغه ډول ورغول لکه څنګه چې حضرت ابراهیم علیه السلام جوړه کړې وه. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د کعبې په رغولو کې هم برخه اخیستې وه. بالاخره نوبت د حجر الاسود د ډبرې ایښودلو ته ورسېد. ډېر جنجال رامنځته سو د عربو ترمنځ، ځکه هر قوم غوښتل چې دغه مبارکه ډبره پر خپل ځای کښېږدي او د دې ډبرې ایښودل یو ډول نیکمرغي او شرف و. د وینې تر بهېدو جنجال او لانجه ورسېدل. بالاخره شخړه کوونکو دا پریکړه وکړه چې د کعبې د حرم د دروازې څخه چې هر څوک لومړی راسي هغه چې هره پریکړه وکړه هغه به منو. لومړنی کس چې کعبې ته ننوتی هغه نور عالم فخر الموجودات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم و. عرب د رسول الله مبارک په لیدلو ډیر خوشحاله سول او نارې یې کړلې چې امین راغی. ټولو ومنله چې ډبره به محمد صلی الله علیه وسلم پر ځای ایږدي، ځکه ټولو هغه په محمد امین پیژندی. هغه ډیره ښه پریکړه کوونکی او حق ورکوونکی و. هغه د هیڅ چا سره بې عدالتي نه وه کړې. محمد صلی الله علیه وسلم یو ټغر هوار کړ او ډبره یې پر کښېښودله. د ټولو قومونو مشرانو څخه یې وغوښتل تر څو د ټغر څنډې ونیسي. په ټولو یې ډبره تر هغه ځایه وروړه او بیا مبارک علیه السلام ډبره خپله پورته کړه او پر ټاکل سوي ځای یې کښېښوده. په دې ډول د حجر الاسود د ایښودلو په لانجه کې نه وینه توی سوه او نه هم څوک خوابدی سو او ټوله خوښ او راضي وه. خو سرور کائنات روحا او قلبا نه و خوښ، ځکه د کعبې په منځ کې د بوتانو شتون د هغه صلی الله علیه وسلم نه و خوښ. هغه صلی الله علیه وسلم روح تل د یوه الله جل جلاله په لټه و. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم روح تل په یو خالق او لایزال څښتن پسې ګرځېدی. تل به یې د هغه الله جل جلاله په اړه فکر کاوه. هغه یوازیتوب خوښاوه او د رسول صلی الله علیه وسلم عمر هم 40 کلونو ته رسېدلی و. حضرت خدیجه الکبرا د هغه خدمت کاوه. د پخوا څخه هم رواج و چې حنیف یا هغه څوک چې د ابراهیم علیه السلام پلویان وو په یوازیتوب به یې ذکر کاوه او ګوښهنشیني به یې کول. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم د نور غره ته د حرا غار ته تللی چې د مکې مکرمې څخه 1 ساعت فاصله درلودله او هلته به یې یوازې ذکر کاوه. هلته به یې د الله جل جلاله د بېساره لویۍ په هکله فکر کاوه او عبادت به یې کاوه. کله چې به یې څه وخت هلته تیر کړ بیرته به خپل کور ته راګرځېدی، خو کله کله به د هغه مبارکې بیبي ډوډۍ وراستول. د 1419 عیسوي کال د روژې مبارکې میاشتې د 28 په شپه یعنی د قدر په شپه چې کله ختم الانبیا د حرا په غار کې په عبادت بوخت و او په فکر کې ډوب و، کوم چا د هغه په نامه ورناره کړه. شاوخوا یې وکتل خو څوک یې ونه لیدل. ټول غر رڼا و او د نور ډک و. رسول صلی الله علیه وسلم د دې په لیدلو ډیر بیریدلی و او ضعف یې وکړ. کله چې بیرته پر هوش راغی جبرائیل علیه السلام یې ولید. جبرائیل علیه السلام ورته وفرمیل ووایه. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ورته وویل زه لوستونکی نه یم او لوستل نسم کولی. جبرائیل علیه السلام محمد صلی الله علیه وسلم په غیږ کې ټینګ ونیوی او بیرته یې لکړ او بیا یې د الله جل جلاله امر ورته تکرار کړ چې ووایه. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بیا هم هغه جواب ورکړ چې زه لوستل نسم کولی. جبرائیل علیه السلام د دریم ځل لپاره الهي امر ورته تکرار کړ او بیا یې محمد صلی الله علیه وسلم ډیر ټینګ په غیږ کې ونیوی. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې زه څه ووایم. جبرائیل علیه السلام هغه وحی چې د الله څخه یې راوړی وې د علق صورت اول 15 آیاتونه ورته تلاوت کړل
اقرأ باسم ربک الذی خلق. ولوله ای پیغمبره د خپل رب په نوم، هغه چې ټول مخلوقات پیدا کړه، د کلکې سوي وینې د یوې ټوټې څخه انسان هست کړ. ولوله ستا پروردګار ډېر مهربان او کریم دی چې هغه د قلم په مرسته انسان ته علم وښودی. انسان ته یې هغه علم ور وښود چې هغه پرې نه پوهېدی. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم د جبرائیل سره آیاتونه تکرار کړل او ډېر بیرېدلی و او ریږدېدی او د غار حرا څخه د باندې راووت. عین غږ یې د باندې هم واورېد: محمده، زه جبرائیل یم او ته د خدای پیغمبر یې. دا اواز د جبرائیل علیه السلام و. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ډېر زیات بیرېدلی و او دستي خپل کور ته ولاړی و خدیجه رضی الله تعالی عنها ته یې وویل: ما پټ کړئ، ژر سئ، ما پټ کړئ. او بیده سو. کله چې مبارک علیه السلام د خوب څخه راکښېنستی، نو دا جریان یې حضرت خدیجه الکبرا ته ووایه. د حال څخه یې خبره کړه. د علم او پوهې خاوند حضرت خدیجه الکبرا هڅه کول چې رسول صلی الله علیه وسلم ته ډاډ ورکړي او درته یې تسلي ورکړي. او داسې ورته ویل: ته اندېښنه مه کوه، تا ته هیڅ هم زیان نسي درسولی. ته د الله جل جلاله د بندګانو او خپلو دوستانو سره ښه چلند کوې، د میلمنو عزت او پر مظلومانو مهربانه یې، ته د ښه زړه څښتن یې. حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپل د اکا زوی ورقه ته وروستی. ورقه سپین ږیری، عالم او پوه سړی و. ورقه په تورات او انجیل کې ډېر زیات معلومات درلودل او همدارنګه حنیف، یعنی په هغه څه چې ابراهیم علیه السلام راوړي و، باور یې کوي. هغه د قصې تر اورېدلو وروسته رسول صلی الله علیه وسلم ته داسې وویل: مبارک دې سه ای محمده، ته د خدای پیغمبر په توګه انتخاب کړل سوی یې. ته هغه پیغمبر چې حضرت عیسی علیه السلام یې په اړه زیری ورکړی و. هغه ملایکه چې تا ته راغلی وه، عیسی او موسی علیه السلام ته یې هم الهي وحی راوړې وې چې جبرائیل نومیږي. کشکې زه ځوان وی، تر څو په هغه ورځ مې ستا سره مرسته کړې وی چې ستا قوم تا له ښاره باسي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل: آیا زما قوم به ما د مکې مکرمې څخه وباسي؟ ورقه وویل: بله، داسې یو پیغمبر هم نسته چې خپل قوم هغه ته تکلیف نه وي ورکړی. او څه موده وروسته ورقه وفات سو. لومړنی عبادت او لومړني مسلمانان. تر لومړۍ وحي وروسته د څه مودې لپاره نورې وحي نسوې نازلې. یو ورځ مبارک علیه السلام چې کله د حرا د غار څخه راکښته کېدی، یو غږ یې واورېدی. د اسمان په لور یې وکتل، جبرائیل علیه السلام یې ولیدی. او دا لومړی ځل و چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم جبرائیل علیه السلام په اصلي شکل ویني. په بیره کې خپل کور ته ولاړ، ویې ویل: ما پټ کړئ، ما پټ کړئ. په دغه وخت کې جبرائیل علیه السلام د سورة المدثر لومړي 15 آیاتونه راوړل. ای هغه څوک چې د وحي د بیرې څخه دی ځان پیچلی دی، د خوب څخه ولاړ سه، انسانان په الهي عذاب سره وبېروه، یوازې د خپل رب عبادت وکړه، لمونځ کوه، کالي دې پاک وساته، بد کارونه پرېږده، یعنی ظاهر او باطن دې دواړه پاک کړه او دا انسانانو ته ورسوه. په لومړنیو وحیو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یوازې نبی سوی و او په تبلیغ سره نه و امر سوی، خو د سورة المدثر په نازلېدو سره رسول هم سو او په تبلیغ کولو سره هم امر سو، خو په ښکاره تبلیغ لا نه و شروع سوی. لمونځ د ایمان وروسته لومړنی عبادت دی او د مدثر سورت په نازلېدو سره لمونځ هم فرض کړل سو. د دې سورت تر نازلېدو وروسته مکې مکرمې ته نږدې په یوه وادي کې جبرائیل علیه السلام و محمد صلی الله علیه وسلم ته اودس تازه کول ور زده کړل او لمونځ یې ور وښودی. محمد صلی الله علیه وسلم د لمانځه تر زده کړې وروسته خپل کور ته ولاړی او خپل مبارکې خانمې بیبي خدیجې ته یې هم ور زده کړل او دواړو مبارکانو به لمونځ کاوه. لومړنی انسان چې ایمان یې راوړ هغه حضرت خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها وه. وروسته هغه مریی ایمان راوړ چې رسول صلی الله علیه وسلم آزاد کړی و، یعنی زید بن حارثه، او د هغه پسې رسول صلی الله علیه وسلم د اکا زوی علي چې لا تنکی ځوان و ایمان یې راوړ.
کله چې محمد صلی الله علیه وسلم د 25 کلو و تر هغه وخت د خپل اکا سره اوسېدی او کله چې واده وکړ د اکا زوی علي رضی الله تعالی عنه چې د 15 کلو و د دې لپاره د ځان سره خپل کور ته یووړ چې د اکا سره یې مرسته کړې وي او د هغه اوږې ورسپکې کړې وي ځکه هغه ډېر نور اولادونه هم درلودل. یوه ورځ چې کله حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها لمونځ کاوه، حضرت علي رضی الله تعالی عنه دوی ولیدل او پوښتنه یې وکړه چې تاسې څه کوئ؟ کله چې محمد صلی الله علیه وسلم هغه اسلام دین ورته تشریح کړ، حضرت علي رضی الله تعالی عنه ایمان راوړ، که څه هم د 10 کلونو و. وروسته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د کورنۍ د باندې خپل ګران او صادق دوست حضرت ابوبکر ته د اسلام بلنه ورکړه. هغه هم بې له کوم شک او شبهې اسلام ومانه او ایمان یې راوړ، ځکه چې هغه هم د جاهلیت په وخت کې د بتانو عبادت نه و کړی. د حضرت ابوبکر صدیق په مسلمانېدو سره رسول صلی الله علیه وسلم ډېر مهم مرستیال او مرستندوی پیدا کړ. د حضرت ابوبکر صدیق په ذریعه د مکې مکرمې څو نور مهم شخصیتونه هم مسلمانان سوه. پټ او مخفي دعوت 3 کاله دوام وکړ. 3 کاله وروسته د مسلمانانو شمیر 10 تنو ته ورسید. هغوی په پټه په خپلو کورونو کې عبادت کاوه. په ښکاره سره د دعوت او بلنې پیل. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د رسالت په 4 کال کې د سورة الحجر 4 آیات نازل سو. یعنی ای محمد ښکاره که هغه څه چې ته په امر سوی یې، په ښکاره تبلیغ کوه او د مشرکانو په قصه کې مه کېږه. تر دې وروسته محمد صلی الله علیه وسلم حرم شریف ته تللی او نازل سوي آیاتونه به یې په لوړ اواز د خلکو غوږونو ته رسول. او کله چې د سورة الشعراء 214 آیات نازل سو، یعنی ای محمد خپل دوستان دې د الله جل جلاله د عذابه وبېروه، نو رسول صلی الله علیه وسلم د صفا و غونډۍ ته وختئ او خپل ټوله دوستان او قریبان یې راوغوښتل. ټوله د صفا و غونډۍ ته راټول سوه. هغوی ټوله په انتظار و چې محمد الامین څه وایي، ځکه چې هغه هیڅ کله درواغ نه و ویلي. محمد صلی الله علیه وسلم وفرمایل: ای قریشو، که زه تاسې ته ووایم چې د دغه غره و شاته مسلح پوځ شته او پر تاسې حمله کوي، آیا تاسې به پر ما باور وکړئ؟ پوښتنه یې ځینې وکړه. ټولو په یوه خوله یو جواب ورکړ: بلې، موږ پر تا باور کوو او منو یې، ځکه چې ته هیڅ کله درواغ نه وایې. مبارک علیه السلام بیا وفرمایل: نو زه تاسې ته خبر در کوم چې په مخ کې ډېر سخت الهي عذاب سته. هغه چې د الله جل جلاله عبادت نه کوي او نه ځینې بیریږي، دا عذاب د هغوی لپاره دی. قسم خورم په الله چې بې له الله بل د عبادت لایق نسته. زه هم د الله له لورې تاسې ته او ټولو انسانانو ته رالیږل سوی پیغمبر یم. تاسې د الله جل جلاله عبادت وکړئ، شرک مه کوئ او ځان د سخت عذاب څخه وساتئ. او بې له دې چې تاسې ایمان راوړئ بله هیڅ لاره نسته. زه مو هم د الله د عذابه نسم ژغورلی. هر یوه ته یې د هغه په نامه خطاب کوه: ای د قریشو قومه، تاسې د بېدېدو په ډول مرئ او د راکښېنستو په ډول راژوندي کیږئ، او بیا به د حساب په ورځ ستاسې د دنیوي کړنو حساب در سره وسي. د ښو کارونو مکافات او د بدو کارونو مجازات درکول کیږي. هغه مکافات ابدي جنت او جزا هم ابدي دوژخ ته داخلېدل دي. د دې خبرو په اورېدلو سره د محمد صلی الله علیه وسلم اکا ابولهب وویل: هلاکت دې وي پر تا ای محمده، تا موږ د دې لپاره راوغوښتلو، زموږ ورځ دې راضایع کړه. او خلکو ته یې وویل: درځئ، د ده پر خبرو غوږ مه نیسئ. او د ده په خوله ټوله خلک د هغه ځای څخه ولاړل. ابولهب او د هغه میرمن تر دې وروسته د محمد صلی الله علیه وسلم او اسلام سره سخته دښمني پیل کړه. هغوی به هر ډول تکلیف او زیرول کول. حتی هغوی د رسول مبارک د سترګو تور 2 مبارکې لوڼې ام کلثوم او رقیه ډېر زیرول، چې د همدې تکلیف او زیرولو په خاطر د الله جل جلاله له لورې د لهب صورت نازل سو. د لهب صورت د اول څخه تر 5 آیات پورې د ابولهب او د هغې د ښځې په اړه الله جل جلاله داسې فرمایي: مات او هلاک دې سي دواړه لاسونه د ابولهب او په خپله دې هم هلاک سي. د ده مال، د ده اولاد او هیڅ شی به دی د هلاکت څخه خلاص نه کړي.
او وبه یې نه ژغوري. ډېر ژر به دی په سخت اور کې داخل سي او د هغه ښځه به په داسې حال کې اور ته ننوځي چې په غاړه کې به یې د اور امیل او رسۍ وي او ښځه به اور ته د سونګ مواد ور وړونکي وي. او کټ مټ همداسې وسول. نه یې د مال او نه یې هم د اولادونو څخه ګټه ور ورسېدل. ابولهب هلاک سو او له منځه ولاړی. هغه عذاب چې دوی یې په جهنم کې ویني تصور کول یې هم ډېر ستونزمن دی. د مشرکانو له لوري د ازارولو پیل. تر دې وروسته مشرکانو توهین، تحقیر او ظلم شروع کړ. کرا خلک په اسلام سره مشرفه کېدل، خو هغوی اکثره مسکینان خلک وو او مریان وو او مشرکانو ته پر دې ډېر درد ورتلی. لومړنی اذان ویونکی حضرت بلال حبشي مری وو. امیه چې د هغه خاوند او صاحب نه غوښتل چې بلال د مسلمان سي او هغه ته تکلیف ورکاوه او ظلم یې پرکاوه. یوه ورځ حضرت بلال رضی الله تعالی عنه پر ګرمو ریګو لڅ پرېیستی او پر سینه یې درنه ډبره ورکښېښوده. د محمد څخه راوګرځه او مه یې منه، که نه نو تا به ووژنم. لات اوازې قبول که، خپل زاړه دین ته دې راوګرځه. نو هغوی داسې خبرې ورته کولې. دا چې بلال مسلمان سوی و او په دې پوهېدی چې اسلام حق دین دی. کله چې به یې خاوند هره خبره ورته وکړل، دوی به ویل الله جل جلاله یو دی، الله یو دی. په دې ډول یې جواب ورکاوه. د فخر الکائنات مبارک علیه السلام صادق دوست حضرت ابوبکر صدیق 7 تنه مریان او مینځې د کافرانو څخه رانیولې چې حضرت بلال یو له هغو څخه و. هغوی یې د ظالمو خاوندانو څخه د عذاب څخه خلاص کړل او آزاد یې کړل، ځکه چې الله جل جلاله انسان اشرف المخلوقات پیدا کړي، غلامان او مریان کېدلی نسي. بندگی یوازې الله ته کیږي. د قریشو مشران د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم و اکا ابو طالب ته راغله او ورته ویې ویل ستا وراره زموږ خدایانو ته توهین او حقارت کوي، موږ په دې سره کښته ښیي. یا دې هغه له دې کار څخه تیر سي او یا ته هغه مه حمایه کوه، نور نو موږ صبر نسو کولی. په دې ډول یې هغه تهدید کړ. د مبارک علیه السلام اکا پر دې وبېرېدی چې په محمد صلی الله علیه وسلم څه ونه کړي او تاوان ورته پیښ نه کړي. نو محمد صلی الله علیه وسلم ته راغی او ورته ویې ویل ای محمده، د قوم په منځ کې بې اتفاقي پیدا کول ښه کار نه دی. ته چې په هر څه باور لرې هغه کوه، خو د قریشو خدایان بد مه بوله. کیدای سي هغوی چې خدایان یې بوتان دي تا ته زیان در ورسوي. محمد صلی الله علیه وسلم د دې خبرو په اورېدلو سره داسې وفرمیل ای اکا، زه په الله قسم خورم چې که چیرې مشرکان زما په یوه لاس کې لمر او په بل لاس کې سپوږمۍ کښېږدي، لا به هم زه د تبلیغ څخه تیر نسم، ځکه خدای یو دی. ابو طالب چې دا خبرې واورېدې نو ویې ویل ای محمده، زما د ورور زویه، ته چې خوښه دې وي هغه وایه. زه په الله قسم خورم چې ستا دفاع به د هر چا او د هر شي په وړاندې کوم. حبشې ته هجرت. د اسلام مبارک دین د ظهور 15 کاله پوره سوي وه. د مشرکانو شکنجه او ظلم پر مسلمانانو خپل اوج ته رسېدلی و. ایمان لرونکو په اسانۍ سره خپل عبادت نسوای کولی. هغوی خپل دا حال د رسول صلی الله علیه وسلم سره شریک کړ. محمد صلی الله علیه وسلم ورته وویل تاسې حبشې ته ولاړ سئ، هلته یو عادل پاچا سته، په هغه ځای کې رښتیا او سم حکمونه کیږي. په دغه اوله ډله کې چې هجرت اجازه ورکول سول، د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لور رقیه، حضرت عثمان او د 4 ښځو په شمول ټوله 60 تنه مسلمانان د مکې مکرمې څخه په پټه حبشې ته ولاړل. که څه هم مشرکانو ډېره هڅه وکړه چې هلته هم د دوی مخه ډب کړي، خو د حبشې حاکم نجاشي هغوی ته اجازه ورکړه چې په حبشه کې واوسي او په آزاده توګه خپل عبادت وکړي. او وروسته خپل نجاشي د حبشې حاکم هم د اسلام په مبارک دین مشرف سو. د حضرت حمزه او حضرت عمر رضی الله تعالی عنهم مسلمانېدل. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اکا
حضرت حمزه چې یوه ورځ د ښکار څخه را روان و خبر ترلاسه کړ چې مشرکان د ده وراره ته ازار ورکوي او بد ورد یې ورته ویلی دي. حضرت حمزه راغی او هغه مشرکان چې رسول الله مبارک ته ازار ورسولی و هغه ټوله توهین کړل او تهدید یې کړل او بیا محمد صلی الله علیه وسلم ته راغلی او د اسلام مبارک دین یې قبول کړ او د محمد صلی الله علیه وسلم دفاع یې وکړه. تر مرګ پورې د محمد صلی الله علیه وسلم مرستندوی و. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د قریشو د مخورو څخه و. یو داسې سړی و چې هر څوک ځینې بیرېدل. هغه هم خپل زړه الله جل جلاله ته پرانیستی او د اسلام دین یې ومانه. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د حضرت عمر او ابو جهل لپاره چې د هغه نوم هم عمر و دعا کړې وه چې الهي یو د عمرینو څخه را مسلمان که او دا دعا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په هکله قبوله سول. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هم ایمان راوړ او اسلام یې قبول کړ او رسول صلی الله علیه وسلم ته ورغی او مسلمان سو. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په مسلمانېدو سره د مسلمانانو شمیر 40 تنو ته ورسېد. مسلمانانو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره د لومړي ځل لپاره په حرم شریف کې لمونځ ادا کړ ځکه بې له محمد صلی الله علیه وسلم څخه نورو مسلمانانو په پټه عبادت کاوه. مشرکانو د مخ پر زیاتېدونکي دین اسلام د مخنیوي لپاره هر ډول ظلم کاوه. که څه هم د هغوی ظلم او آزار مسلمانان له دینه بیرته نه ګرځول خو د دې برعکس د مسلمانانو شمیر ورځ په ورځ زیاتېده. نو د همدې لپاره د قریشو مخور مشرکین سره راټول سول چې مشري ابو جهل په غاړه درلودل. دوی پریکړه وکړل چې نور به د مسلمانانو سره نه راکړه ورکړه کوو نه به تجارت ورسره کوو، یعنی اقتصادي بندیزونه یې پرې ولګول. حتی هغوی دا هم وویل چې د دې وروسته به یو بل ته ښځې هم نه ورکوو. دوی خپل دا پریکړه ولیکل او پر کعبه شریفه یې وځړول. تر دې پریکړې وروسته چې ډېرې زیاتې مادې درلودلې نور مسلمانان راغلل او د بني هاشم د مسلمانانو سره یو ځای اوسېدل یې پیل کړه. مسلمانان دلته 3 کاله د ظلم او عداوت په تاریکه کې ژوند وکړ چې دا 3 کاله ډېر سخت وه. په دغو 3 کلو کې مسلمانانو ډېرې ستونزې ولیدلې. حتی د لوږې له امله یې د ونو بلګونه هم وخوړل او د مسلمانانو د اولادونو چغې چې د لوږې له امله وې هر لور ته اورېدل کېدلې. ظالمانو د ورځې او شپې هغوی تعقیبول او اجازه یې نه ورکول چې د خوراک شی رانیسي. یوازې حضرت حمزه او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې دواړه ډېر قوي او زړور وه په بازار کې سودا کولی سوی. مسلمانانو یوازې په 4 میاشتو کې چې حرام میاشتې ورته ویل کېږي او ذوالقعده، ذوالحجه، محرم او رجب میاشتې دي خپل د خوراک لپاره څه پیدا کولی سوی او خپل اړتیاوې یې پوره کولی سوی ځکه چې په دغو میاشتو کې وینه تویول حرام وو. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم د اسلام تبلیغ په دغو میاشتو کې هغو خلکو ته کولی سوی چې مکې مکرمې ته به راتله. د مشرکانو زړه لا نه و یخ سوی او ازار ورکولو ته یې دوام ورکوي. د ځینو مشرکانو زړه پر مسلمانانو سوځل کېدی په دې خاطر چې هغوی د مسلمانانو سره دوستي او قرابت درلودل او دوی ویل چې دا پریکړه او قطعنامه باید نور له منځه یوړل سي. همدومره بسته او دا پریکړه یې وکړه چې دا پریکړه لیک نور سرې کړي. کله چې دوی کعبې شریف ته ورغله ویې لیدل چې وینو ټوله پریکړه لیک خوړلی دی، یوازې هغه ځایونه پرې ایښي دي چې د الله جل جلاله نوم پرې لیکل سوی و. مشرکان له دې واقعې څخه وبېرېدل. په دې ډول بندیزونه پای ته ورسېدل او د ستونزو، لوږې او تکالیفو 3 کاله پوره سوه. مسلمانان خپل په دې ازموینه کې بریالي سوه ځکه صبر یې وکړ. عام الحزن یا د غم کال. ام المؤمنین حضرت خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها ناروغه سوې وه او د نبوت پر 10م کال چې د 15 کلونو وخت خپل روح حق ته وسپاره او په دې وخت کې محمد صلی الله علیه وسلم د 50 کلو و. د خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات رسول صلی الله علیه وسلم ډېر غمجن کړ ځکه هغه یو مهربانه خانمه او د ژوند ملګری وه او د محمد صلی الله علیه وسلم سره یې تر ټولو ډېره مرسته کول. کله چې هیڅوک د هغه صلی الله علیه وسلم سره نه و او نه چا مرسته ورسره کول، هغه اعمال وه. سرور کائنات لومړنۍ وحی اول هغې مبارکې سره شریکې کړې وې
او لومړنۍ مسلمانه هم هغه مبارکه وه. لومړنۍ لمونځ یې هم د هغې مبارکې سره ادا کړ. کله چې حضرت خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها ژوندۍ وه، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د بلې ښځې سره واده ونه کړ. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپل د ژوند ملګری او خپل مرستندویه د لاسه ورکړې وه چې ډېر یې غمجن کړی و. رسول الله مبارک لا دا غم نه و هېر کړی چې بل غم پرې را روان و. د هغه روزونکی، لویونکی، پالونکی، د هغه دفاع کوونکی او د تبلیغ په وخت کې رسول صلی الله علیه وسلم ته زمینه برابرونکی د هغه اکا ابو طالب ناروغه سوی و. د حضرت خدیجې څخه څه موده وروسته هغه هم وفات سو. هم یې خپل لوی او ډېر قوي مرستندوی د لاسه ورکړی و او هم یې هغه اکا مسلمان نسو او تر دنیا تیر سو. یو په بل پسې دوو غمونو مبارک علیه السلام ډېر غمجن کړی و. نو له همدې امله محمد صلی الله علیه وسلم دې کال ته عام الحزن یا د غم کال ووایه، ځکه په دغه کال کې محمد صلی الله علیه وسلم هغه څوک د لاس ورکړ چې د هغه په موجودیت کې ښه تبلیغ کولی سوی، یعنی ابو طالب. مشرکان د ابو طالب په مرګ نور هم زړور سوه، ځکه داسې څوک نور نه و پاته چې د محمد صلی الله علیه وسلم دفاع دې وکړي، او مشرکان د ابو طالب څخه ډېر زیات بیرېدل. اوس نو هغوی خپل ازار په ډېره زړورتیا سره کاوه او هغه ازارونه یې رسول الله مبارک ته ورسول چې تر اوسه یې تصور هم نه و کړی. د طائف سفر. د مشرکانو ازار او تکلیف پر مسلمانانو اوج ته رسېدلی و. د بعثت لسم کال چې د عیسوي 640 کال د جولای سره سمون خوري، محمد صلی الله علیه وسلم د آزاد کړل سوي مری زید بن حارثه سره و طائف ته د تبلیغ لپاره سفر وکړ چې د مکې مکرمې څخه 6 میله لرې و. د طائف اوسېدونکي بت پرستان و. رسول صلی الله علیه وسلم په دې موخه چې هغوی اسلام ته دعوت کړي ورغلي و او هغوی ته تبلیغ شروع کړ. اما هغوی د مکې د مشرکانو سره توپیر نه درلود او د مکې تر مشرکانو لا بدتر و. محمد صلی الله علیه وسلم ته وویل بې له تا بل څوک نه و پاته سوي چې خدای پاک د پیغمبر په توګه راولېږي. په دې ډول محمد صلی الله علیه وسلم ته اجازه ورنه کړل چې په طائف کې تبلیغ وکړي. د مبارک علیه السلام د طائف د خلکو څخه امید قطع سو. نو اراده یې وکړه چې بیرته د طائف څخه ولاړ سي. ظالمانو په دې وخت کې هلوکان او بېباکه ځوانان 2 صفه درولي وه چې په رسول صلی الله علیه وسلم یې د ډبرو باران شروع کړ. د مبارکو پښو څخه یې وینې بهېدلې. زید هم هڅه کول چې د مبارک علیه السلام سپر سي او په خپل وجود یې د هغه مبارک څخه ډبرې ګرځولې، خو بیا هم پر رسول مبارک ډبرې موښتلې. د زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه سر هم څو ځایه مات سوی و. رسول صلی الله علیه وسلم ډېر ازارونه لیدلي وو، خو دا ډېر سخت ازار و، ځکه نه څوک مسلمانان سوه او نه یې چا پر خبرو غوږ ونیوی. مبارک علیه السلام په دې حال ډېر غمګین و او تقریبا ناامیده سوی و، ځکه هر چاته چې به یې تبلیغ وکړ هغه بیا هم اسلام نه مانه. د دې هر څه ظلم او ازار سره سره بیا هم محمد صلی الله علیه وسلم شرا ونه کړه. د طائف څخه د باندې رسول صلی الله علیه وسلم او زید د انګورو په یو باغ کې د استراحت لپاره کښېنستل چې د عداس په نامه د دې باغ بزګر او غلام دوی مبارکانو ته انګور راوړل. محمد صلی الله علیه وسلم د بسم الله په ویلو د انګورو په خوراک شروع وکړه. عداس چې نصراني و ډېر حیران سو او یې ویل دلته هیڅوک د الله نوم نه یادوي، تاسې څوک یاست؟ محمد صلی الله علیه وسلم عداس ته خپل ځان ور وپېژندی او راوړی دین یې ورته تشریح کړ. هغه ته یې د اسلام بلنه ورکړه او مریی عداس هم مسلمان سو. د دومره ظلم او ازار لیدلو وروسته یوازینی نفر و چې مسلمان سو، خو محمد صلی الله علیه وسلم د یوه نفر په مسلمانېدو دومره خوشحاله کېدی چې دا ټوله ظلمونه او ازارونه یې له یاده وتل. محمد صلی الله علیه وسلم په دې ښه پوهېدی چې وهرې ترقۍ ته رڼا سته او تر هر ظلم او ازار وروسته خوشحالي راتلونکې ده. له همدې امله په ډېرو سختو حالاتو کې هم تبلیغ کاوه، ځکه چې هغه صلی الله علیه وسلم د عالمیانو لپاره د رحمت په توګه راستول سوی و. محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه آزاد کړل سوی مری زید د مکې پر لوري رهي سوه، خو بیا هم لږ غمجن و، ځکه چې د بعثت لسم کال و او د مسلمانانو شمېر تقریبا یوازې 80 نفرو ته رسېدی. په دې وخت کې جبرائیل علیه السلام ورته راغی، ویې ویل ای د خدای رسوله، دا چې قوم دې څه درته وویل خدای پاک ټوله واورېدل، د هغوی کړنې یې ولیدلې او زما سره یې پر غرونو مقرره ملایکه هم درته راولېږل.
چې د قوم په اړه دې څه غواړې صرف دې ملایکې ته امر کوه. د غرونو ملایکې لومړی پر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سلام وکړ او بیا یې وویل ای محمده زه ستا امر ته آماده یم. که ته امر کوې زه به دستي دغه دواړه غرونه سره رانږدې کړم او د مکې مشرکان به په منځ کې چوختان کړم او له منځه به یې یوسم. خو محمد صلی الله علیه وسلم وویل یا زه نه غواړم چې قوم د الله جل جلاله د عذاب له امله هلاک سي. زه غواړم چې قوم مسلمانان سي او یوازې د الله جل جلاله عبادت وکړي. هغه مبارک علیه السلام د هغه چا ښېګڼه هم غوښتل چې د سره عیبت کول او ازار یې ورکوي، ځکه چې هغه تر ټولو انسانانو مهربان انسان و. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د طایف څخه بیرته مکې مکرمې ته راغی، حرامې میاشتې شروع سوي وې. په دغو 4 میاشتو کې وینه تویول منع و. د حج موسم هم شروع سوی و. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم به د هغو قبیلو سره خبرې کولې چې د حج د ادا کولو لپاره به راتلل او هغوی ته یې قرآن شریف تلاوت کاوه. هغوی یې اسلام ته رابلل. مشرکان پر دې بیرېدل چې د مکې مکرمې د باندې اسلام خپور سي. هغوی د دغه تبلیغ د مخنیوي لپاره لارې چارې لټولې. هغوی بالاخره ولید بن مغیره چې یو شاعر، عالم او پوه سړی و پیدا کړ. دی هم په عمر ډیر و او هم ډیر مشهوره شاعر و. د ادبیاتو په هر شاخ ښه پوهېدی. مشرکانو نه غوښتل چې دا لوی شاعر ولید دې قرآن واوري، خو ولید قرآن شریف واورېدی او الهي احکام یې په فکر کې ګرځېدل او بیا یې داسې وویل زه د شعر په هر ډول پوهېږم. هغه څه چې محمد صلی الله علیه وسلم یې وایي هغه شعر نه دی. موږ هغه ته شاعر نسو ویلی. هغه صلی الله علیه وسلم داسې څه راته وویل چې ډېر تاثیر لري. هغه ته سحر او جادو هم نسو ویلی، ځکه چې په هغو خبرو کې نه د سحر او نه هم د جادو کم څه سته. موږ محمد صلی الله علیه وسلم ته درواغجن هم نسو ویلی، ځکه دا دومره ښې خبرې او دلایل عاقلان هم نسي جوړولی. هغه نه دم او نه هم چوف کوي، نو جادوګر هم نسو ورته ویلی. ولید په دې خطر دا خبرې کولې ځکه مشرکانو لومړی دا ټولې خبرې ورته کړې وې چې رسول الله مبارک جادوګر دی، سحرګر دی او توبه نعوذ بالله درواغ وایي. نو بیا مشرکانو وویل چې داسې ده، نو څه ورته ویلی سو؟ ولید بن مغیره ورته وویل دا چې څه شی ورته ویلی سو زه نه پرې پوهېږم، اما تاسې چې کم تورونه پر محمد صلی الله علیه وسلم تړلي هغه ټوله غلط او بې منطقه دي، او تاسې په دې ډول محمد صلی الله علیه وسلم ګناهکاره نه سئ بللی او نه هم بل چاته قناعت ورکولی سئ. دا د ولید جواب و چې مشرکانو ته یې ورکړ. خو یوه ورځ وروسته د هغه ولید وویل چې محمد صلی الله علیه وسلم سحرګر دی، ځکه ورور له وروره او قوم له قومه بیلوي. دا په سحر سره کوي. دی پیغمبر نه دی او محمد صلی الله علیه وسلم د پیغمبري دعوا ناقي کړې ده. د دغه بدبخت ولید په اړه الله جل جلاله په قرآن شریف کې په مدثر صورت کې داسې فرمایي بېشکه هغه فکر وکړ چې پر قرآن څنګه تان یا عیب ووایي او په زړه کې یې خبره جوړه کړه او یې ویل چې قرآن کریم سحر دی. پس نو دی دې هلاک کړل سي، بیا دې هلاک او ملعون سي. بیا یې محمد او قرآن ته وکتل او محمد ته یې شا کړه، د اسلام څخه یې سرغړونه وکړه او یې ویل چې دا قرآن سحر دی او د بشر قول دی. ژر ده چې دی به د دوزخ اور ته داخل کړم. او له دې وروسته یې فخر الکائنات جناب محمد صلی الله علیه وسلم ته سحرګر ویل. کله چې به محمد صلی الله علیه وسلم هر چا ته د تبلیغ لپاره ورتلی، مشرکان به پسې وه او هغه ته به یې ویل محمد سحرګر دی، ورور له وروره، زوی له پلاره او قوم له قومه سره بیلوي. په محمد باور مه کوئ. که څه هم مشرکانو هر څومره هڅه کول، خو بیا هم د الله جل جلاله دین مخ پر خپرېدو و. هغه مشرکان اسلام ته دعوتول چې د حج لپاره به مکې ته راتلل. رسول صلی الله علیه وسلم د عقبې په نامه یو تپه کې د 6 نفرو سره ولیدل چې هغوی د مدینې څخه راغلي وه. هغوی د مدینې د یهودانو څخه اورېدلي وو چې د نوي پیغمبر د راتلو وخت نږدې سوی دی. نو پر محمد صلی الله علیه وسلم یې باور وکړ او اسلام یې قبول کړ.
دغو شپږو تنو مسلمانانو ته د مدینې منورې لومړني مسلمانان ویل کیږي. د عقبې لومړی بیعت. دغه شپږ نفره د مدینې مسلمانان تر حج وروسته بیرته مدینې منورې ته ستانه سول. هغوی چې څه ولیدل او څه یې وکړل ټول جریان یې خپلو دوستانو ته ووایه او خلکو د اسلام دین قبول کړ. یو کال وروسته د حج په وخت کې د مدینې څخه 12 نفره محمد صلی الله علیه وسلم ته راغله. دا خلک د خزرج او اوس د قبیلو څخه وه. دغو 12 نفرو چې د مبارک علیه السلام سره خبرې وکړې نو دا وعده یې وکړه چې د الله سره به شریک نه نیسي، غلا او زنا به نه کوي، خپل لوڼې به نه وژني، پر چا به تهمت نه وایي او د الله جل جلاله او د رسول صلی الله علیه وسلم د لارې به نه اوړي او سرور کائنات یې د لاس څخه ونیوی. دا بیعت یې ورسره وکړ. نو دغه لیدنې او وعدې ته د عقبې لومړی بیعت وویل سو. د مدینې څخه دغه 12 تنه مسلمانان د اسلام د دین د خپرولو لپاره بیرته مدینې منورې ته ولاړل. محمد صلی الله علیه وسلم د مدینې مسلمانانو ته د قرآن شریف د ښودلو لپاره مصعب بن عمیر ورسره واستوي ترڅو هلته خلکو ته د عقبې دوهم بیعت. د عقبې تر لومړي بیعت یو کال وروسته د مدینې منورې 15 تنه مسلمانان چې 2 یې ښځې وې د حج لپاره مکې مکرمې ته راغلل. دوی د مدینې مسلمانان وه. د حج د مراسمو تر خلاصولو وروسته یې په پټه د محمد صلی الله علیه وسلم سره د عقبې د غونډۍ شاته ولیدل. د سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم اکا حضرت عباس هم هلته ورسره و. که څه هم حضرت عباس تر دغه وخته مسلمان سوی نه و، خو خپل د وراره حمایت یې کاوه او د سپر په څیر به تل ورسره و. حضرت عباس د مدینې مسلمانانو ته مخ ور واړوه او ورته ویې ویل لکه څنګه چې تاسې هم پوهیږئ چې محمد صلی الله علیه وسلم یو مشرف او د عزت څښتن انسان دی. موږ تر اوسه هغه د دشمنانو څخه ساتلی دی. تاسې غواړئ چې هغه مدینې منورې ته د ځان سره بوځئ او بلنه ورکړي. د هغه مبارک علیه السلام هم دغسې خوښه ده چې مدینې منورې ته هجرت وکړي، خو که چیرې مبارک علیه السلام د دشمنانو څخه ساتلی سي نو بلنه ورکړي، او که چیرې یې د دشمنانو څخه په مدینه منوره کې نسی ساتلی نو تر دې بلنې تیر سي. د مدینې خلکو وویل ای د الله رسوله ته هم خبرې وکړه، موږ غواړو دا خبرې ستاسو څخه واورو. مهربان محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم داسې جواب ورکړ زه غواړم چې تاسې زما سره ژمنه وکړئ چې ما به په سختو حالاتو او شرایطو کې ساتئ او زما محافظت به کوئ. ما به د هر هغه شي څخه ساتئ چې خپل اولادونه او کورنۍ ترې ساتئ. زما او د الله جل جلاله اطاعت به په هر ډول شرایطو کې کوئ. د مدینې خلکو بیا وویل یا رسول الله موږ دلته د دې لپاره راغلي یو چې ستا سره وعده او بیعت وکړو. او د مبارک علیه السلام لاس یې ونیوی او وعده یې ورسره وکړه. تر دې بیعت وروسته محمد صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته امر وکړ چې مدینې منورې ته هجرت وکړي او د مدینې منورې مسلمانان په پټه بیرته مکې مکرمې څخه مدینې منورې ته ولاړل. دې بیعت ته د عقبې دوهم بیعت وایي. تا لمنه د خزان ګلاب ګلاب کړه، موږ لاستونه د بهار کړل زخم زخم. تا دشمن هم په امان رساوه کور ته، موږ ملګري خپل پر لار کړل زخم زخم. پر تا باندې د غلیم بچی هم ګران وو، پر تا باندې د غلیم بچی هم ګران وو، موږ بچی د مور او پلار کړل زخم زخم. مګر بیا مو هم پر خلو دغه دعوا ده چې موږ ستا پر لار روان یو محمده. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ژوندلیک مو د مبارک د زیږیدنې څخه د عقبې تر دوهم بیعته پورې درته چمتو کړی و. لکه څنګه چې تاسې په ترتیب سوي فلم کې ولیدل چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څومره ډیر تکالیف او زحمتونه زموږ لپاره ګاللی دي او د الله جل جلاله دین یې په څومره تکلیف تر موږ پورې را رسولی دی. نو راسئ چې یو ځل
پر هغه صلی الله علیه وسلم درود ووایو. که څه هم پر هغه الله درود وایي، پر هغه ملایکې درود وایي، پر هغه کاڼي او بوټي درود وایي، هغه زموږ به درود ته اړتیا هم نه لري. خو خیر دی دا چې موږ د ده امتیان یو، د ده صلی الله علیه وسلم لپاره به یو درود وایو، ځکه بیرته یې ګټه موږ ته رارسېږي او په دې درود سره موږ د محمد صلی الله علیه وسلم شفاعت د آخرت په ورځ ترلاسه کولی سو. او څومره خوږ تړون خاونده، څومره خوږ تړون خاونده موجود زما او ستا ترمنځ دی. محمد ستا هم جانان دی، محمد زما هم جانان دی.